موږ سره دلته څلور کورنۍ یو ځای دي پلاره. د تاتارا زامن، کاچکاران، کاراجا زامن او نور دوی پرته له هغې نه مشران دي پلاره. هغوی ډېرې پیسې لاس سره وړي دي. وروره له دې مسلې نه به تېر شو. کاکا داسې هیڅ نه کېږي، خو له نورو کسانو سره امکان لري چې خبرې اترې وکړو. لورې که د دې عملیاتو لپاره کوم بل لیونی هم پیدا کړو نو ډاډه اوسه چې زه خپله کورتۍ همدلته پرېږدم اوسم. دا 5 کلنه کورتۍ د یو ځل هم هېره نه شوه. سمه ده زویه، نو زه یې وړم. لور مې نور کارونه پر مخ وړي ګرانه وروره. اوس د تېښتې وخت نه دی وروره، په دې کار کې ورننوتي یو. اوس غټ خلک له ځانه جوړو. سمه ده، غواړم یو ځل بیا هم دا ولولم. سمه ده کاکا جانه، زه هم وروسته راځم، تاسو لاړ شئ. لورې له اورال سره زما اړیکه ټینګه کړه. پلاره مالي حالت دې لیدلی دی؟ هغومره ښکاره نه دی. هغه اورال لکه چې ته ویرولې لورې که څنګه؟ نه د ویرېدو خبره نه ده پلاره، پوهېږې چې هغه ښه سړی دی، خو په مالي ستونزه هم خبر یې. چې داسې مه ونیسو نورې ستونزې ختمېږي. یوازې یو ځل دې ځای ته وردننه شو. وردننه شو یعنې څه؟ یعنې دا چې شرطونه یې پوره کړو. پرېکړه لیک خو له موږ سره دی، ته کوم شرط ښیې؟ لورې دا کارونه یوازې په قانون نه کېږي. ته د پخوانیو جګړو د سیمې په اړه خبرې کوې او هغه 4 کورنۍ دي چې یاد کړې د هغوی 4 خواو ته دوزخ دی. د جنگ د اصولو پرېکړه لیک چې چاته سپارل شوی دی په هغه اتوره نه راکش کول کېږي. سمه ده؟ دا یوازې کار دی. جنګ څه کوي؟ دا د ژوندي پاتې کېدو جنگ دی. یا به ته هغوی خورې یا به هغوی تا خوري. ښه نو بیا موږ هغوی خورو. هر څوک چې په پښو ودرېدل هغوی به یې خوري لورې. دا قانون دی. پلار جانه ته چې له موږ سره دلته یې نور موږ هېڅوک هم نشي خوړلی پلاره. ښه نو زه اوس مې ترې ته ځم پلار جانه. پولاد ورور تر اوسه نه دی راغلی؟ چې راوتلی وای خو ځم تلم لاوده. نو هغه به چېرته تللی وي راته ووایه. اوف بیا هغه کسټ یې ګوري که څنګه؟ کیسټ نه وه وروره، ډي وي ډي وه ډي وي ډي. صحیح ده نو دومره بې سواده نه یم. که هغه د تاوان ورسېږي زړه به مې وچ وي وروره. یو انسان 40 ورځې یوه پټه تروریستي هڅه ویني که نه؟
اوف. د 1990 کال د جنوري په 1 پروفیسور محمد ارسوی د یو نامعلومه کس لخوا د خپل کور مخ ته ووژل شو. د 1993 کال جنوري په 24 څېړنپوه منجو د یو ځای په ځای شوي بم له امله د خپل کور مخ ته ووژل شو. د 1990 کال د مارچ په 9 بیا چته ناماج په خپل موټر کې د خپل موټروان سره یو ځای ووژل شو. 1992 کال د اپریل د میاشتې په 2 نیټه بیا د سباستیز هوټل 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د 1993 کال د جنوري په 18 نیټه پخواني امنیه قومندان اشرف تکین د یوې تخنیکي ستونزې له امله ژوند له لاسه ورکړ. د 1993 کال د اپریل په 18 نیټه بیا د هیواد اووم ولسمشر تورګوت اوزال نوموړی د 1988 کال د کانګرس په غونډه کې له شوې پیښې ځان وژغوره، خو اوس یې د مرګ لامل د زړه حمله ښودل شوی. د 2001 کال د اګست د میاشتې په 25 نیټه یو مالي تجار اوزګیر په یوه هدیره کې د چاقو په واسطه ووژل شو. د 2003 کال د سپتمبر د میاشتې په 20 نیټه بیا په استانبول کې د IVC شعبې او انګلیس مرکز ته ټکان ورکړل شو. په دغه پیښه کې 16 تنه ووژل شول. د 1999 کال د جولای د میاشتې په 21 نیټه د هیواد مشهور سیاستمدار احمد د خپل د نامتو تجار جاري دوروس له وژنې یوازې 4 ورځې تېرې شوي دي. سبا به محمود ګندودو او ارجان کره د لومړي ځل لپاره محکمې ته راوستل شي. ځینې سرچینې په محکمه کې د ارجان کره د حاضرېدو خبره ردوي. ویل کېږي چې په دې هر څه کې د ارجان لاس دی. دا چې دا خبره څومره رښتیا ده دا به په راتلونکي کې معلومه شي. زموږ په لاس کې تورن کس دی. څه به ثابته کړي زه نه پوهېږم. رئیس صاحب په دې وخت کې مې په تکلیف کړي. یوه مهمه مسله و امکان لري چې سره ووینو. ګورئ پورمزه، بیا امکان لري درته ووایم دا کار آخر موږ ته راوسپارل شو. څه شی خو مو نه دی کړي؟ ستا د پوهې کچه ټیټه ده اشنا. یو انسان دومره نشي کولی چې خپل حق واخلي. مطلب مې د کار د سپارښتنې او ترسره کولو مسله ده. څه شی حل کو؟ هم وژونکي معلوم دی، هم وژل شوي د کمونستانو ترور. دا هیڅ په دې پورې اړه نه لري. بې ځایه خبرې مه کوه. د څه وخت راهیسې به کمونستان د شیشې پاکولو په وخت کې د کلشینکوف په واسطه یو کس وژني. موټر راته تیار کړه. سمه ده صاحب. وروره چیرته ځې؟ زه م راشم. عبدالله یو ماماتي شته، ته دلته په دفتر کې اوسه. په سترګو ورور جانه. مبارک دې شه. درې وسلوال سیمې ته را وګرځېدل. زه د محکمې په بهیر کې ګډون کوم. ته ځان مه ځوروه، مه راځه پرېږده چې دا اوله غونډه تېره شي. بیا به وګورو چې څه کېږي لورې. نو ته بیا کولی شي چې راشې. ستونزه نشته، سمه ده؟ زه غواړم دا واورم چې زما پلار څه یې کړي وو او څه یې اخیستي وو. هلته چې لاړه شي نور هم خواشینې کېږي، اعصاب به دې خراب شي ګرانې. هغوی وژونکي دي، عادي انسانان نه دي چې ستا خبره واوري. خواشینه نشم نو څه وکم؟ پلار مې له چا سره بد کړي وو ته راته ووایه. پلار مې داسې څه کړي وو چې په بې رحمي او په ذلت باندې ووژل شو؟ ها ماښام بخیر ښاغلیه. ماښام په خیر.
سلام. مهرباني وکړئ. په خیر راغلی. خیر یوسې. څنګه یې؟ ښه یم. مننه چې په دې وخت کې د زما راتګ ومنه. هیله کوم. کومه مهمه خبره وه؟ ډېر وخت کېږي چې په ځینو خبرو فکر کوم. لکه څنګه چې پوهېږې د ترور په مسله کې مې په یو ډول ځان دننه کوم، خو اجازه رانه کړل شوه. هو اجازه در نه کړل شوه ښایي چې شرطونه به دې نه وي پوره شوي. په هغه مسله کې چې ته غواړې ورګډ شې، دا 23 کاله کېږي چې د هېواد اساسي مسله ده. زما پاند ستا هم دې پوښتنې چې 23 کاله د عوامو که سبا به حل شي نو د دې تحلیل به م لږ تر لږه هم دومره وخت ونیسي. زه له خپلې دغې ارادې انکار نه کوم. زه د دې هېواد د ساتنې لپاره روزل شوی یم. زه په دې کې شک نه لرم. او تا ستا ډلې دې هېواد ته ډېر خدمت کړی دی او کوي دا چې دا هېواد مو دا 23 کاله کېږي له تروریزم سره مخ و. په دلیل یم ته که پوهېږې چې زموږ مبارزه یوازې د یو 2 یا 3 کوڅه ډبو سره نه ده، بلکې زموږ مبارزه د هغه چا په خلاف ده چې دا هېواد غواړي له پښو وغورځوي او همداسې په دې هېواد کې د تروریزم ملاتړ کوي او خلک دې ته هڅوي چې ترور وکړي. نو د هغه خلکو دښمنان یوازې موږ یو. زه غواړم دې مبارزه کې برخه واخلم، له ترور سره نه بلکې له هغه کسانو سره چې تر شایي دي، له هغه چا سره چې زموږ هېواد یې برباد کړ. زه تر پایه له تا سره یم. ووایه څه مرسته درته کولی شم. پخوا به د اردو او سرتیرو په زور هېوادونه نیول کېدل. نن حالت بل ډول دی. د دې لپاره چې خپله دښمني تازه وساتي او د سرتیرو او اردو له سترو مصرفونو او خرڅونو ځانونه وساتي، نو د اردو په ځای یې مرستندویه ډلې جوړې کړي چې د هر هېواد سرچینې لاسته راوړي. هغه وخت یې نو نوم یرغلګر نه وي. کاکا زه په یو شي هیڅ پوه نه شوم. لکه څه شی لورې؟ زما د پلار او ستاسې ترمنځ څه اړیکه وه؟ داسې اړیکه ده چې زه پرې نه پوهېږم. داسې کوم اړیکه یا دښمني خو نه لري؟ نه لورې، موږ به څه دښمني لرو، ته ووایه. ښه نو بیا سازمان له موږ نه داسې څه وغوښته چې موږ ور نه کړل؟ نه لورې، له موږ به ولې څوک شی غواړي؟ زم لکه د نورو په څېر دا د سازمان خلک نه پیژنم، خو چې څوک دی له کومې راغلي دی نه یې پیژنم. کیدای شي چې تاسو پوه شوي نه یاست، زما پلار یې ګواښلی وي، په تېره زما په اړه یې ګواښلی وي چې دومره پیسې راکه که نه نو لور به دې وتښتوم. نه، هغوی د شتمنۍ دښمنان دي، ګواښولو ته هیڅ اړتیا نه لري ګرانې. که ګواښلي وای نو موږ به مو خپل تیاری نیولی و، داسې بېغمه بېغمه به نه ګرځېدو. ښه نو زما پلار چا او ولې ووژه کاکا؟ زما ورور یو په هېواد مین او په خلکو مین سوداګر و. هغه ترورستان به په همدې ویاړي، خوشحاله به وي، په خپلو لاسونو به ویاړي چې هغوی زما د وطن دوست ورور په وینو سره شول. دوی خو یوازې تورن دي، د دې هېواد او ولس دښمنان خو هغه څوک دي چې د دوی په وینا یې دا کار کړی. دا سړی بالکل ښه وایي. بیا نو ولې تل د دې کورنۍ اورو؟ دا معلومه ده چې دوی هغه ردوي کوم چې زموږ په فکر کې دی. لومړنی شرط اورېدل دي، خبرې به نه کوي، یوازې به غوږ نیسي. په دې 20 کلونو کې مې دا ټول عمومي بهیر، بریدونه او د بریدونو نامعلومې قضیې وڅېړلې. دې ټولو د هېواد یو اړخ نه یو اړخ ته تاوان اړولی و، او په دې زنځیر کې یوه بله کړۍ هم ورزیاته شوه چې هغه چاري ټورس و. نوموړی زموږ د څېړنې پر اساس یو صحیح او پاک انسان و، بې له شکه چې د هېواد یو نمتو تجار و. خو دی چا او ولې وواژه زه نه پوهېږم. موږ یې په لټه کې یو. زه پوهېږم او ډاډه یم خو چې تاسې یې په لټه کې یئ، خو زه نه پوهېږم چې سازمان دا جنایت څنګه کړی دی ښاغلیه.
په پیل کې لومړنۍ ولسمشریزې ټاکنې، بیا عمومي ټاکنې، اروپایي ټولنه، داوطلبان او زموږ نوې بلا عراق او هلته زموږ ماتې. ښکاره ده چې غواړي ترکیه بې لارې کړي، خو زه تا ته هر څه نشم ویلی چې دا ده کړي دي او هغه کړي دي او دا چا کړي دي. دا د دې حکومت دنده ده، خو زه په دغه څېړنه کې ستاسې ګډون غواړم. تاسو را سره یې او که نه؟ ډله هم ستا ده او دنده هم ستا. له تورن کس نه څېړنې کول غواړم. دا ستا په مسؤلیت کې نه راځي پولاده. دا ستاسې کار دی ښاغلیه، نو ما هم پکې ورګډ کړئ. امکان نه لري. نیم ساعت غواړم، ډېره مهمه مسله ده. پولاد علمداره، هغه کس د نظارت په خونه کې دی. زه تا څنګه هلته بوزم چې څېړنې وکړې؟ آیا داسې کار کېدی شي؟ ته ووایه. که زه هغه ته ورنشم هغه ما ته راځي. والله نه پوهېږم لالا، ما ته راکړل شوې اجازه رد شوه، عملیاتو ته ځو. دغه کومه اجازه؟ زه پرې نه پوهېږم. کوم عملیات و؟ کوم عملیات دې څه معنی لري ګرانه؟ هسې خو دومره فلمونه نه ګورې. اورهانه، څه چې رئیس درته وویل هغه راته ووایه. ویلې مماتي دې د عبدالحی سره راشي، له ما سره 3 کسه. نور هم څه ووایم که څنګه؟ سیده عملیات ته ځو. زه یې جوړوم، یوازې 10 دقیقې وخت لري. که په دې وخت کې ته راوتلی شوې یا بند راغلی یا هر ډول چې وي، بیا زه تا نه پېژنم او نم هغه کسان چې مرسته یې در سره کړې. سمه ده، خوښه مې ده. مننه کوم. ته تللی شي پرموزه. دا ځل کله جنګ کوو رئیسه؟ کوم جنګ مماتي؟ مه کوه نو لالا. جنګ نه، یوازې د همدې پاتې دوسیې لپاره هڅه کوم. زموږ کسان څوک وژني او ولې دا کار کوي؟ ولې داسې بریدونه ترسره کیږي؟ اورسو موجو ولې وژل کیږي؟ اوزمیر سبانجي، ایزرګاري، د حصې سبا هوا ته کول، د بهرنیو چارو وزیر او دا ټول جنایتونه ولې ترسره کیږي؟ پوه شو رئیسه، پوه شو. موږ داسې ګمان کوو چې له ترور نه خلاص شو، خو ته داسې یو مسئلې ته وردننه شوې چې دوست او دښمن نه دی معلوم، لیوه او ګیدړ نه دی معلوم، هر لوري ته لومه ده. لیوه کله له لومې وېرېدلی عبدالحیه؟ د محمود ګوندو وکیل شواهد راوړي او حاضر ښکاري، خو د ارجان کره وکیل نه معلومیږي. توضیحات پیلېږي، د تورن قضیه د پیل شي. د محمود ګوندو وکیل د پلار نوم ښکاره دی او موږ شاهد هم لرو. ښه ښاغلیه، ته راته ووایه چې د پلار نوم دې څه دی؟ احمد. هغه ده راغی.
ملګرو تاسو ټول د باندې اوسئ د بندي د راتلو په وخت کې مزاحمت مه کوئ خو سبا باید خبر خپور کو هیله کوم موږ ته همداسې امر شوی ده د باندې اوسئ تل له دې خبریالانو سره مرسته وکړئ آی خدایا قومندان صاحب کله چې موټر ته خیژي نو موږ یې عکس اخیستی شو هیله کوم نه نشي اخیستی امکان نه لري حالات د دې نه مه ستونزمنوئ سمه ده مهرباني وکړئ په هر حال زموږ قسم دا دی زموږ په نظر د دوی دا تور غلط دی دا لیک یې د کس د شتون نه پرته جوړ کړی دی او دا باندې سړی مجرم دی نور یې د یوې میګتون قدر ارزښت هم نه لري د محکمې دنده همدا ده چې د پیښې ټول عناصر پیدا کړي او دا ښکاره کړي همداراز د مادي حقیقت هم پیدا کړي که د دغې محکمې په بهیر کې اصلي کسان معلوم نشي نو په ډېر خواشینۍ سره باید ووایم چې په ترکیه کې بیا هم دغه پټ جنایاتونه د تل لپاره دوام پیدا کړي موږ د دغه زنداني او هغو کسانو چې د ده تر شا لاس لري یعنې محاکمه کول له لویې محکمې نه غواړو نو هیله لرم چې دوی ته به سزا ورکړي نور څه ویل لرې نه صاحب یوه پوښتنه کولی شم قاضي صاحب زما موکل غواړي چې زما پر خبرو یو څه ور زیات کړي صاحب څه دی تا د په ژوند کې زما د پلار غږ اورېدلی دی په خپل ژوند کې دې کله ورسره خبرې کړي هغه تا پېژنده په خبرو کې دې وویل خو نه زه پوهېږم چې دا ستا څومره غټ ارمان و چې زما پلار ووژنې خپله دښمني دې ښکاره کړه یو سړی دې هم ووژل شي او هم محکمه شي دا نو سمه خبره ده ښاغلیه لورې دا محکمه د خبرو سره د پام کوه بخښنه غواړم خو ته د دې پېژنګلو لپاره نور څه نه لرم یو انسان دی یو څوک ووژني او بیا د هغه په اړه خبرې مو وکړي قاضي صاحب داسې سړي ته به څه ووایې یو څوک د وطن لپاره د زړه نه کار کوي او بیا هغه ووژنو او بیا دا ووایو چې هغه یو انقلابي و تا د دې وطن د دې ملت خیر دا پرېږده کورنۍ ته دی مور او پلار ته دی که اولادونه لرې نو هغو ته دې څه کړي ته ښه وایې ما هېڅ هم ورته نه دي کړي که مې ته وژلی وای بیا به مې یو څه کړي وای نورې خبرې مه کوه په سختو ورځو کې باید له یو بل سره همکاره ووسو سالجوقه د دې نړۍ اصول او سیالۍ دي خو یو ورځ به دا سیالۍ هم ختمه شي چایري لالا مې چې مړ شو لکه فکرت لالا چې مړ شوی وي ډېره مننه قدرت وروره دا چې دلته راغلې ډېره مننه کوم استغفر الله هر کله به راځو لالا او وروره موږ ته د تورستانو په اړه د کار په اړه او د اړتیاو په اړه زده کړې راکړې دي نو موږ هغوی پېژندلی شو ژوندی اوسې وروره موږ لا ژوندي یو خو موږ یو څه کاري ستونزې لرو وروره اوس خو ستونزې دوه چنده شوې دي دا به یې ډېر خوښېده چې ځوانانو ته ډېر کار وسپاري په همدې وجه مې ورېره ډېره مسؤله ده هغه هم پیغله او هم ساده ده که دا هر څه سره ګډ کړو تاسې هم بېګانه نه یې زموږ حالت هم هغسې ځلېدونکی نه دی تاسو پرې پوهېږئ زه د دې هر څه لپاره پښیمانه یم ګوره شراکت غواړې که غواړې چې ویلیږو او که وایې چې قرضي کو دا نو اوس تا پورې اړه لري ستا لور دې زما د ماشومانو سره وګوري او هلته دې ضروري کارونه ترسره کړي دا څوک دی د احمد ورور د قدرت زوی او د محمد فکرت ورونه د هزار زمانه شرکت ګروپ دی کنه هو
د کټلی د ټوریزم او نساجي کورنۍ، د طبي ګازونو د انحصار کار، د وسلو قاچاق، مخدره توکي، پټرول، جعلي پیسې، انسان تښتونه د ټول جرمونه ورته انتصاب شوي دي. په ټولنه کې رسمي او غیر رسمي سرمایه 50 میلیونه ډالر شوې ده. د کورنۍ مشر قدرت بیگ دی. هیله کوم له ما سره راشئ، مهرباني وکئ. مېرمنه هو ووایه ښاغلیه. ښه یې؟ ښه یم. راځه چې ځو نو. هو ځو مېرمنې. بندي بیا تاسو په بل موټر کې راشئ. خو قومندان صاحب زه چې څه وایم هغسې وکئ. هله ته څه کوې؟ څه خبره ده؟ ډېرې خبرې مه کوه. راځه. ته له ما نه څه غواړې؟ ته ولې داسې کوې؟ ته اوس غواړې چې له ما سره څه وکړې؟ پورته شه. دا څه کوې؟ غټ ماهی و ترلاسه که. مېرمنې دا کمره دې ماته راکړه. ته زما وژلو ته راغلی؟ که زما پوښتنو ته ځوابونه راکړې نو هیڅ هم نه در باندې کېږي. زه خو غلط کار نه کوم، خپله دنده مې ترسره کوم. مېرمنې دا ستا کار نه دی. ښه نو اوس پرېږده چې لاړه شم. پرېږدم دی، غلی شه، شور مه جوړوه. ګوره ګرانې، ما ته نه یې لیدلې، تا زه نه یم لیدلی. تا دا عکسونه نه دي اخیستي، ما هم نه دي پاک کړي. زه تا نه پېژنم مېرمنې، ته ما نه پېژنې مېرمنې. خوښه دې ده؟ خو تاسو سم کار نه کوئ. غوږ شه، زما سترګو ته ښه وګوره. ته زما په سترګو کې کومه ویره وینې او که نه مېرمنې؟
د وژنې امر چا درکړ راته ووایه. دا کار ما پخپله وکړو او د وطن دوست انقلابیانو په نامه مې ترسره کړ. امر دې له چا واخیست؟ له تا سره معامله نه کوم. تا ته د پلازا لاره معلومه ولاو ده. ته د انقلاب نوم نشي بدولی. داسې ورځ به راشي چې ستا په څېر کسانو نه به مې حساب واخیستل شي. در سره ژمنه کوم. وژنم دې پوه شوې. پورته پورته مه کېږه. اوس نو د سړي غوندې زما پوښتنو ته ځواب راکړه. امر دې له چا واخیست؟ ځه چې ځو. خبریال دی ولې پرېښوده؟ زه په دې پوه نه شوم ماتیلاله. ښه ده چې پوه نه شوې اورهانه پرېږدی نو. ښه نو ووایم چې داسې وشوه او هسې وشوه. انځور چې ورسره نه وي بیا هم زمونږ کار کېږي اورهانه. لارې ته د ګوره ډېرې خبرې مه کوه. ته هم ښه وایې. چېرته چې د بیان ازادي دومره بې قدره وي هلته چې خبریال څه ووایي یا که اورهان څه ووایي هېڅ ګټه هم نه لري. ښه نو لاله د دې بندي ملګری ولې له سازمان نه وتښتېده؟ څو دقیقې پاتې دي یاره نه. 5 دقیقو نه کم وخت. بس چې تا اشاره وکړه زه موټر ته ریز ورکوم. بیا له هغه وروسته نه کاروان پاتې کېږي نه ماروان. بیا نه که پولاد غوښتلم تر سبا دې څېړې نه وکړي. دا کار باید پرته له کومې ستونزې حل کړو وروره. ارجان والے په محکمه کې پاتې نشو. تا به وکاروي که څنګه؟ په لومړني وار کې به تا ووژني. دا نن له تا سره ارجان خبرې ونه کړې که نه؟ تا ته یې همدا خبر راولېږه چې ته زمری یې تکړه یې آخر به وتښتې او اروپا ته به ځې او ازادي به دې ترلاسه کړې. همداسې ده. زما له خولې خبرې نشي اخیستلی. ته خبرې پرېږده دا حیوانات دی. دا ووایه ارجان چې وسله په لاس درکړه اوس به ته څه کوې راته ویلی شي؟ هغه خو چې په هر ډول وي خپل ځان ته لاره پیدا کوي. خو ته څنګه؟ همدا چې ما سره د ولیدل خلاص شوي. نن شپه یوازې ستا د مرګ شپه ده. هلکانو ته ووایه چې کوم غلط کار نه دی شوی. هر څه باید زما او ستا ترمنځ پاتې شي. سمه ده؟ سمه ده قمندان صاحب. ملګرې دې څه شوه؟ زه ملګرې نه لرم. ښکاره ده په سازمان کې ملګري لرلی شي بیا خو نه فداکاري پاتې کېږي او نه له سره تېرېدل کېدی شي. دا دې ونه شو زغملی که څنګه چې د هغې کورنۍ یې وسوځوله. اصل کې خو هغې له پایله ته له زړه ویستی وي خو څنګه کوي زړه دی نو. د همدې لپاره دې غوښتل چې ځان اتل وښایي که نه؟ د سلویې د ژوند د ژغورلو لپاره. نجلۍ ته دې هم ویلي وه چې کنې موږ دواړه وژني. ورته ویلي دې وه چې زه توروس وژنم بیا دواړه تښتو هغه م اروپا ته.
دروغ. ارجان وخت خپل کار وکړ. ستا په څېر یو ډارن بندي یې پیدا کا او وی ویل چې کار مې پای ته ورساو. خانو ارجان سلاویا ژوندی پرېږدي؟ تا ژوندی پرېږدي؟ د دې کار سزا مرګ دی که نه؟ دروغ نه وایم. جلۍ امیندواره ده. چالان که وروره. سمه ده ایرانه. مونږ تیار یو مماتي وروره. ګوره زه ستونزه نه غواړم. عبدالحیا موږ په لارې کې یو. حرکت وکړه. تو ودرېږه. هغوی ته ووایه چې مخکې لاړ شي. تاسو مخکې تللی شئ. ماهی جال ته ولوېد. حرکت وکړه. چالان شو وروره. هو ډېر ښه شو. رئیسه خبرې دې وکړې؟ هغه بېوزله په هېڅ هم نه پوهېږي عبدالحیا، خو زموږ لاس ته راغی، قسم یې وکړ. دا نو دلته څه کوي؟ څوک لاله؟ خبریاله. ورپسې شم لاله؟ نه پرېږدی، دا چې ضروري نه وي هغې پسې تګم په کار نه دی. ارولا بېحاله که څنګه؟ پوهېږم چې زما تیاره طرحه مو نه خوښېږي اغلې، او هو خو دا ځل باور وکړئ چې زه هېڅ طرحه نه لرم. تابلو تیاره ده. له فرانسې نه مو چې کوم پور اخیستی هغه څنګه؟ هغه هم بند شو. زما پان چې د پلار تر مرګه وروسته د یو ځل بیا غور پرې کوئ، ګمان نه کوم چې څه شی وي.
هېڅ خبره به م نه وي مېرمنې. له ګرجستانه مو چا اخیستې وه هغه؟ هغوی موږ ته نور وخت هم راکه. فشار پرې نه شو راوستلی؟ د روسیې له حقوقي دفتر سره مې اړیکه ونیوله. ویل یې چې فشار راوړل پرې ښه نه دي. ولې؟ لکه څنګه چې پوهیږئ اغلې آهو په ختیځ کې له حقوقو نه زیات د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ډېر کارونه کړي. په لویدیځ کې توپیر لري. له دې حالته د وتلو لاره څه ده؟ 3 خبرې نورې هم کیدای شي. یا خو دا هر څه خرڅوو او له دې کار نه ځان باسو، یا ګډ کار کوو او په کم شي باندې قناعت کوو. حکمته بندخونې ته د باید ډېر پام ووسي. بندي به خامخا د باندې له چا سره اړیکه نیسي پوهېږم. سمه ده. د باندې به له چا سره اړیکه ونیسي. هغوی چې دننه دي هغوی ته وایي. مجبوره ده چې له سازمانه پټ واوسي. ما چې څومره اټکل وکړم داسې ده. د باندې له چا سره اړیکه نیسي رئیسه؟ زه هم غواړم چې په همدې پوه شم. د دې کار لپاره مماتیل عبدالله سره لاړ شه. ښه نو زه چېرته لاړ شم رئیسه؟ موږ چې غواړو د کوم کس څارنه وکړو له چا سره اړیکه نیسي هغه ته نوزاد ته ټولو ته یې خبر ورکه باید پوه شي. تونجای نن خلاصیږي که نه؟ هو رئیسه، زه ورځم چې رایه ولم. حکمته هغه کارونه چې تونجای کوي په روغتون کې توپیر لري. پوه نه شوم. دومره هغه مه ډاروه، ما ته ډېر پکار دی. لیونی چې لیونی ګوري خپل حی پټوي. ته یې فکر مه کوه. ستاسې درد زیات دی ښاغلی سلجوقي، او دا تورې ستاسې درد نشي در کمولی. نو هم دا وخت وي چې ملګري د یوه بل په درد خوري. تاسې پوه شوئ ښاغلیه؟ خدای دې تاسې ژوندي لري. ما داسې اورېدلې چې تاسې لږ په ستونزه کې یئ او ښایي چې زموږ او ستاسې یووالی دغه ستونزه حل کړي. موږ د روغتیا او د لویو نورو سکتورونو په برخه کې راځو. په دغه روغتونونو کې ستاسې د یووالي هیله کوو. ښاغلیه تاسې له ما سره مرسته کولی شئ او که نه؟ په دلته راتلو مو زموږ زړونو ته ډېره خوشحالي راوبخله ښاغلیه. زما د ورور اروا به هم درنه خوشحاله شوي وي. خو زموږ روغتون د خدمت لپاره صاحبانو ته اړتیا لري. تورن بیګ هغه ډاکټران چې زموږ سره په دې روغتون کې کار کوي له هغوی سره هم زموږ اصول همدا دي. تاسو پوه شوئ چې زه درته څه وایم که نه؟ نن وضعیت توپیر کوي ښاغلی سلجوقه. په الوتکه کې وایي که نه چې د اکسیجن ماسک اول خپل ځان ته او بیا خپل زوی ته وتړئ. نن تاسې خپله اړتیا نه لرئ پوهېږم. پرېږدئ چې اکسیجن درته وتړو تر څو ساه واخلئ، نور به یې بیا پسې ګورو. د دې لپاره چې دا ثابته کړي چې هغه کس ترک دی 1000 تنه کسان غواړي چې المان ته واستوي. د کچکارا کورنۍ دغسې ده صاحب. ستاسې یادښتونه مې ولوستل. یوه کورنۍ